د مالیې وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ په بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. په دې پروژه کې چې د یو خصوصي شرکت له لوري پرې 113 میلیون ډالر پانګونه کیږي، 33 سکنرونه به د هیواد په 12 بندرونو کې نصب شي چې چارې به یې د 2 کالونو په موده کې بشپړې او 14 کاله به د عامه او خصوصي مشارکت د اصولو پر بنسټ خصوصي سکتور ته د ګټې اخیستنې په موخه وسپارل شي. په یاده پروژه کې 114 میلیونه امریکایي ډالر په ارزښت پانګونه ترسره کیږي چې تقریبا 8 میلیارد افغانیو سره معادل ده. د دې پروژې ساختماني چارې به په 2 کالو کې ترسره شي او په 14 کالونو لپاره به د عامه او خصوصي مشارکت د اصولو پر بنسټ خصوصي سکتور ته د ګټې اخیستو په موخه وسپارل شي چې په ټوله کې به په مستقیم ډول د افغانستان اسلامي امارت 8.5 میلیارد افغانیو ګټه ترلاسه شي. بل لورته د قراردادي شرکت مسؤلین وایي چې د دې پروژې له تطبیق سره به د عاید راټولولو پروسه نور هم شفافه شي او په خبره یې هڅه کوي چې له نړیوالو معیارونو سره سم دغه عصري سکنرونه نصب کړي. یا یوه له هغو سترو ملي پروژو څخه ده چې په اول ځل د خصوصي سکتور په مټ تطبیق کیږي. دا ستر ویاړ نه یوازې د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره بلکې د افغانستان اسلامي امارت لپاره هم یوه ستره بریا ده او د افغانستان اسلامي امارت وطن پالنه او تعهد د خلکو او هیواد لپاره ثابتوي. د دې پروژې په پیل کېدو سره سربیره په دې چې د سوداګریزو توکو بهیر په ګمرکونو کې ګړندی شي، د عایداتو د راټولولو بهیر به نور هم شفاف او ګمرکونه به د معیاري کېدو خواته روان شي. د دې پروژې د هوکړلیک لاسلیکولو په مراسمو کې د مالیې وزارت مسؤلینو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې سکنرونو له فعالېدو سره سم به هیواد ته د هر ډول بې کیفیته توکو د واردېدو مخنیوی وشي. دوی دا ډاډ هم ورکوي چې د دې پروژې ترڅنګ به په راتلونکي کې هیوادوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره بېلابېلې نورې پروژې هم تطبیق کړي. هغه کم اموال چې و افغانستان ته راواردېږي او یا هم له افغانستان څخه صادریږي، نو د دې به سکن سي پرتله به وسي چې کوم تجار او کوم کس افغانستان ته ډېر رښتینی کس دی. په دې سره به وکولی سو چې زموږ امنیتي پیښې به هم په زیات ډول سره راکمې سي او هم به وکولی سو چې د افغانستان کم ذخایر که هغه مقویات کو چې هغه قیمتي توکي او هم یا همدارنګه پولي واحدونه دا به په ښه ډول سره مهار سي. نن ورځ چې موږ د ډېر غټ مشکل سره مخ یو، هغه مشکل مو دا دی چې له هیواد څخه په ډېره اندازه باندې قیمتي توکي وځي او یا هم و هیواد ته مو زهرجن مواد راواردېږي. نو د دې له امله به وکولی سو چې په ښه ډول سره به دا کنټرول کړو. د وارداتي او صادراتي محصولاتو د سکین کولو، د امنیت د ټینګښت او د نشهیي توکو، وسلو او مهماتو د قاچاق مخنیوي لپاره دغه سکنرونه په تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، غلام خان، ډنډي پټان، عقینې، ابو نصر او شیرخان بندر کې فعالیږي چې 2000 کسانو ته به پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي.